مریم نومیږي او د هند اوسیدونکې ده. 3 کاله وړاندې یې له خپل میړه سره یو ځای د داعش ډلې غړیتوب واخیست او دواړه افغانستان ته راغلل. هغه څو میاشتې وړاندې له خپلو 2 اولادونو سره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوه او اوس د ملي امنیت ریاست په بند کې شپې ورځې تیروي. د هغې دواړه ماشومان له یوه پلاره نه دي، ځکه مریم د نورو داعشي مېرمنو په څېر څو ځله واده کړی. 3 years ago, after I got married to my husband, ما 3 کاله وړاندې واده وکړ. میړه مې راته وویل په افغانستان کې یوه سیمه ده چیرې چې شریعت حاکم دی. میړه مې دوستانو او د کورنۍ غړو یې پریکړه وکړه چې افغانستان ته راسو. 3 کاله وړاندې موږ ټول افغانستان ته راغلو. وروسته له دې چې میړه مې ووژل سو، ما څو میاشتې وروسته بل واده وکړ. دوی د بیلابیلو په ځانګړي ډول د ایران، پاکستان، ترکیې، هند، اردن او د منځنۍ اسیا هیوادونو اوسیدونکي دي. میړونه یې 15 کاله د طالبانو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد وجنګېدل. اوس له دوی 15 ښځې د ملي امنیت په بند کې دي. موږ په پاکستان کې پټ ژوند کاوه او له هغه ځایه موږ یو چا دلته افغانستان ته د داعش خواته راواستولو. دوی وویل هلته ولاړ سئ، تاسې ته پیسې درکول کیږي، کور به ولرئ او هیڅ مشکل به هم درته پیښ نه سي. موږ دلته بې له کومې ویزې او پیژندپاڼې راغلو. تیرو 6 میاشتو کې له 2500 زیات داعش او یا هم د کورنۍ غړي افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دې ډله کې 240 ښځې او ماشومان دي.